बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी सरकारी स्कूलों کې د اتم کلاس لپاره نوي کتابونه چې د تقسیم شوي دي زاړه کتابونه ختم شو نوي کتابونه چې دي د کلاس 8 په ساينس کې نو باقي اولنې چپټر دی ایکالوجي مونږ د وایو زمونږه چاپیره چې مونږ وګورو نو زمونږه چاپیره ډېر شي سيزونه موجود دي دا زمونږه انوایرنمنت یعنی زمونږه ماحول دی وس په دې انوایرنمنت کې زموږ سره ژوندۍ سيزونه هم موجود دي په دې کې زموږ سره مړه سيزونه هم دي یعنی جاندار هم دي بې جان هم دي وس یو سړی دی چې هغه انوایرنمنت باره کې سټډي کوي او د دې بې جانا او د جاندارو په باره کې سټډي کوي د بې جانا او د جاندارو د یو بل سره تعلق سره دا سټډي کوي د ماحول سره متعلق چې سم مسایل لازم دا ټول سټډي کوي نو دا ځانه په بایولوژي کې جدا پیړلې هغه ته مونږ وایو ایکالوجي دا ایکالوجي کلاس 8 ساينس په پیج نمبر 2 باندې په نوي کتابونو کې اولنې پیراګراف ته تاسو ته مزان پیو غوړې دي ورډز مینینګ او دیس چې ریلیټډ کوم ډایګرام دی هغه ته مخه نو دا لیکل چې ما کوم کړل د پیراګراف نه دا هو ما دا غین نغستي خو ما په دې کاپي کې لیکلي ځان مې وګورئ ارث از the only known planet with life د دې خبر مطلب دا چې زمکه چې دا صرف واحده سیاره ده چې په دې کې ژوند ممکن دی د دې خبرې مطلب دا دی چې د ژوند تیرولو لپاره چې کوم خوراکونه دي هغه موږ په دې ځمکه ملاويږي د ژوند د تیرولو لپاره چې کوم اوبه دي هغه موږ په دې ځمکه ملاويږي د ژوند تیرولو لپاره چې کوم ضروري سیز دي چې کوم ته موږ اکسیجن وایو هغه ګیس ته هغه موږ خپل بدن ته راکاږو موږ له انرژي راکړي پر ریسپیریشن کې موږ مدد راکړي نو دا ټول هر څه په دې ځمکه کې موجود دي نو ځکه موږ په دې ځمکه باندې چې خپل ژوند کوو او په دې ټوټل 9 سیارو کې ارث واحد داسې سیاره ده واحد پلانټ دی چې په دې باندې ژوند موجود دی was million of species live on earth million پلاکاو species مونږ وایو هغه یو شان جاندار چې هغه د بل سره ملاويږي او بچی وروړي هغه بچی بیا نور بچی وروړي نو دا یو شان ارګانیزم ته مونږ وایو species وای په لکاو سپیشي چې دی هغه د ځمکې کې اوسېږي لکه انسانان چې دي دا یو سپیشي ده په دې کې ښځه او سړی ملاویږي او هغه بچي راوړي تاسو دغه شان په انیملز کې سوچ وکړئ زموږ سره بپیلو ته سوچ وکړئ بیا په بپیلو کې چې په پښتو کې د موږ سنډا وایو کوم چې نری ځوانه ملاویږي بچي راوړي نه دا یو سپیشي ده دا غنه لو تاسو ډاګز ته سوچو کې یو سپی دی یو زم سره سپی ده دوه ملاویږي بچی وروړي دغه شان دا جدا سپیشي ده تاسو پښو ته سوچو کې یو پښې دی پښو ده دا دوه ملاویږي نه دا بچی وروړي نه دا زم سره جدا سپیشي ده نو په لکاو سپیشي چې دی نه هغه په دې ځمکه باندې چې دی اوسېږي ټیک ده ها د دې نه مخکې په دغه پیراګراف کې بیا څه دي چې these living organisms depend on each other in one or the other way دغه ټول ژوندۍ سيزونه چې دي وای these living organisms دا ټول ژوندۍ سيزونه ډیپند انحصار کوي انحصار مونږ وای محتاجه مطلب دا شو که زموږ سره بوټي موجود دي مونږ د بوټو ته محتاج یو څنګه محتاج یو دا بوټي مونږ اکسیجن نه کوي دا بوټي مونږ خوراک راکوي دا بوټي مونږ لرګي راکوي دا بوټي مونږ سورې راکوي بوټي مونږ ته محتاج دي ځکه چې دا مونږ وبکو دي د مونږ خوراک اچو د دې مونږ ټای کو د مونږ خیال ساتو زناور دي زناور موږ ته محتاج دي مونږ زناور ته محتاج یو ځکه زناور موږ غوښه راکوي زناور موږ سوارلی راکوي زناور موږ پي راکوي زناور موږ ته محتاج دي ځکه چې موږ دوی له وګور کوو دوی له خوراک ورکو د دوی موږ خیال ساتو د دوی د بچو خیال ساتو نو ځکه وایي چې these living organisms depend on each other دا ټول جاندار چې دي په یو بل باندې انحصار کوي په یو طریقه باندې یا په بل طریقه باندې نه غډیر شي طریقې کې دي چې تاسو سوچو کوي چې ټول living organisms یو بل ته چې دي هغه څنګه محتاج دي د دې نه علاوه اوس موږ وګورو they also interact with non living environment they ټول جاندارو ته اشاره ده چې دوی تعلق ساتي تعلق جوړي with their non living environment د هغه ماحول سره چې هغه بې جان دي مثال څه دی مثال دا دی لکه زموږ سره ونه ده ونه چې دا په ځمکه کې ولاړ ده ځمکه زموږ سره بې جان ده بوټي زموږ سره جاندار دي نو دا جاندار دي بوټي سره یعنی بوټي زموږ سره جاندار دي د بې جان ځمکه سره تعلق جوړ کو وز د دې بیجان نه چې خپل پیدا لی دا بوټي وکني ولاړلې دا بوټي جاندار دی دا د دې بوټي نه چې د زمکه نه چې وبالي د زمکه نه خوراک لري زمکه چې بیجان ده نو ځکه وایي چې دوی د دې بیجان سيزونو سره تعلق جوړي ٹھیک ده دغه شان مونږ هم یو مونږ د بیجان سره تعلق جوړول که زموږ ګټ ته ضرورت راځي زموږ خښتو ته ضرورت راځي زموږ ور ته ضرورت راځي زموږ سپوږمۍ ته ضرورت ته مونږ رڼا راکې زموږ نور ته ضرورت ته مونږ رڼا راکې نه دا ټول بیجان دي او د دې ټول سره زموږ په یو طریقه یا په بل طریقه باندې تعلق جوړیږي نو the study of interrelationship between organism and their environment is called ecology ecology اصل کې مونږ دې ته وایو
چې د سټډي هغه مطالعه انټر ریلیشنشپ بټوین ارګانیزم چې جاندار د یو بل سره تعلق جوړي and their environment او د خپل ماحول سره is called ecology. نو دوی ته مونږ وایو ecology. نو دا اولنې پاراګراف وو کلاس 8 ساينس په نوي کورسونه کې. اوس دا کوم پاراګراف چې ما وایي په دې کې ورډز مینینګ تاسو وړو ته ښایي هغه ورډز. دا کوم پاراګراف چې ما وایي په دې کې ورډز مینینګ دي هغه تاسو بورډ باندې وړو ته لیکئ. په دې کې اولنې دی چې ارث زمین زمکا پلانټ سیاره स्पीशी वो जानदार जो बच्चे पैदा करते हैं आगा जानदार जो बोल सर मिलावी के बच्चे पैदा करते हैं लाइफ जिंदगी डिपेंड इन्हिसार इंटरेक्ट ताल्लुक़ रखना और इन्वायरमेंट माहौल नो दा वर्ड्स मीनिंग बदे ओनली पैराग्राफ की जब तक सुरवाली को बोर्ड को तो लिखी او بیا ماشومان ته وایي چې دا ځان سره چې دی وسمت کوي. کله چې تاسو دا سبق سټډي کوئ او ماشومان ته وایي نو په بورډ ورته دا نقشه وباسئ چې کوی رب نقشه ورته وباسئ چې دا زموږ سره په دې کې ماونټینز دي. خبرو کوي چې کله مونږه ایکالوجي باره کې سټډي کوو نو په ایکالوجي کې ټوټل ماحول لازم لکه زموږ سره ماونټینز دي غرونه دي زموږ غنې علاوه ټریز ونې دي بورډز مرغۍ دي هیومنز انسانان دي او دا غنې علاوه زموږ سره چې دی ځناور دي. نو دا ټول شیزونه چې کله مونږ سټډي کوو او دا جاندار او بیجانه د یو بل سره چې کوم تعلق ساتي د یو بل سره څنګه تعلق ساتي نو دې ته مونږ وایو ایکالوجي. بیا په دې وجه ورپسې پاراګراف چې دی هغه اکسیجن سایکل دی هغه ان شاء الله تاسو ته سبا وکم. دا کوم پاراګراف چې ما وی دا ما هو د کتاب نه راغسته دی په کتاب کې سم پاراګراف دی هغه ما راغسته دی دا غي ورډز مینینګ مینه ته وی په کې چې کوم ډایګرام یا هغه غره تاسو ته ایکسپلین کوم. د کتاب نه چې کتاب نوم کیږي خو کاپي کې ما ذکر کړلی چې تاسو ته چې د اسانی په کې راځي او څوک ځان سره نوٹ کې سکرین شاټ دی علي هغه ځان سره چې غسته شي. نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ. ثانک یو.